زمونږ امریکایان ستاسو په وربایه باندې تېرېږي، ستاسو په روډ باندې تېرېږي، ستاسو په دروازو باندې تېرېږي، هغه ځي مونږ وژني او تاسو ورته ګاډي چلوئ، تاسو ورته روټۍ وروړئ، تاسو ورته اوبه وروړئ، تاسو ورته ګاډي چلوئ، تاسو ورته خدمت کوئ. ستاسو فوج د امریکایانو په خدمت کې دی، ستاسو ملیشه د امریکایانو په خدمت کې ده، ستاسو ډریوران د امریکایانو په خدمت کې دي، ستاسو ترانسپورټ د امریکایانو په خدمت کې دی، ستاسو میډیا د امریکایانو په خدمت کې ده. آخر که دومره غیرت نشي کولی چې زموږ سره د وطن په ګټلو کې د انګریز په ماتولو کې کومک شي او د زموږ د دښمن سره خو زموږ په خلاف خو جنګ مه کوئ، په موږ باندې خو د شان ګزارونه مه کوئ. دغه پیغور خو تاسو خپلو میړونو ته ورکولی شئ. ما د منګلباغ ملګرو ته دا خبره وکړه، مواجبه ده چې امریکایانو په روډ باندې تېرېږي، هغو ته څه نه وایي، د پیرانو سره جنګ شروع کړی دی. دغه امریکایانو ته خو د پیرانو په سترګه وګورئ، سکانو په بازار کې ګرځي آزاد، اطلاع په بازار کې سکان آزاد تجارت کوي، څوک څه نه ورته وایي. باړې په بازار کې سکان آزاد ګرځي، تجارت کوي، څوک څه نه ورته وایي. او لشکر الاسلام او نصر الاسلام سره یو د بل سره جهاد کوي. یو بل ته خو د سک په سترګه وګوري که نه، چې سک ته یې د ژوند کول اجازه ورکړې، سک ته یې د دوکاندارۍ اجازه ورکړې، انګریز ته یې په دې لاره کې د تېرېدو اجازه ورکړې، امریکا ته یې د بادارۍ اجازه ورکړې ده. هغه په روډ تېرېږي، څوک د هغو په روډ رکاوټ نه ورته ایجادوي. دغه موږ مسلمانانو ته خو د امریکایانو په سترګه وګوري. دغسې مفاهیم دي چې دا ایمان ته ضرورت لري، علم ته ضرورت نه لري. کنې دا علم په هره پښتانه ښځه کې شته چې انګریز کافر دی. موږ پښتنو به چې شاته کنځلې کولې د انګریز زویه، د جرمن زویه، اوس د انګریز او د جرمن په مزدورۍ باندې فخر کوي. زما زوی میړه د امریکایانو سره پنجو کې مقرر شوی دی، مزدور شوی دی، شکر الله مې روزي ښکلا وکړه. زموږ د افغانستان خلک امریکا او اروپا ته ډېر ځي، هلته چې بیا قبولي وشي، ګرین کارټ ورکړه، اقامه ورته برابره شي، بیا میندې دلته هغه جوړوي، میندې خویندې دلته مجلسونه جوړوي، چای جوړوي، مبارکي ورکوي. فلانی څه خبر دی؟ شکر زوی مې قبول شوی دی. وایي چېرته قبول شوی؟ په امریکا کې قبول شوی دی. په قصد کې وي چې زوی د الله په درګاه کې قبول شوی وي، زوی قبول شوی دی. دا تصور خو تاسې جوړوئ. تاسو د سیالۍ په خاطر خلک امریکا او اروپا ته ځي، ځکه چې هغې ځای نه ډالر پاونډونه را نه وړي، بیا به تاسو ته هغه ګڼي چې تاسو ته غواړئ، هغه ستاسو شرطونه به نشي پوره کولی. زمونږ په افغانستان جومات کې کوم ملا و، جومات کې ملا و، هغې د شملو نه ډېره بد راتلل او د ډول غږ هم ډېر بد پرې لګېدله. شب ډول ویله دې نه به ډول زه رېدله او چې ډوډۍ کې به شملې ورته راوړې، دی ډېر خفه کېده. یوه ورځ ناست وې، وزه راغلې ده، وزې ته چې کتلې چې دا شملې خو د دې نه پیدا کېږي، دا ډول هم د دې د پوست نه جوړېږي، نو اصلي دښمن مې دغه وزه ده، وزه یې رانیولې ده ډبولی. زه خو ځیر شم، خو د ټولنه کې دا ټول مشکلات چې د نارینه کوي د پیسو ګټلو لپاره د سیالي ستاسو ښځو دپاره کوي، دا ټول فرض موږ ستاسو نه راسي. ځکه که د دوبۍ مزدوري کوي هم د دې په خاطر چې د واده خرچه پیدا کړي، او که د امریکایانو مزدوري هم کوي اعتبار چې د واده خرچه پیدا کړي. 10 کاله یو پښتون ستا د واده لپاره مزدوري کوي، 10 کاله پس بیا ستا د ګاڼې د کور د فرنیچر لپاره مزدوري کوي، 20 کاله خو په دې تر 20 کاله به د مور د پلار د خیرات لپاره مزدوري کوي چې بیا د مور پلار د خیرات پیسې وباسي. عمر یې په مزدورۍ کې تېر شو د پښتون، خو تر اوسه یې د ښځې ګڼه او د مور د پلار د خیرات د خرچې نه دی ونه وتله. که چېرته موږ دغه ناروا عادتونه په شریعت جوړ کړي وای، د ژوند هم په شریعت تیار کړی وای، تا پېغلې ښځې خپل خواهشات د شریعت تابع کړی وای، تا خپل واده د شریعت په رسم رواج جوړ کړی وای، تا خپل ژوند اسانه د صحابه او د صحابیاتو په شکل جوړ کړی وای، زموږ د ځوانانو به ولې د دنیا دره محبت کوله چې دنیا دپاره د وطن نه ورک شي، د جهاد نه وتلي، د ډوډۍ پیسې خو هر ځای پیدا کېږي. د لوږې نه تر اوسه زموږ هېڅوک هم نه دي مړه شوي، خو د دنیا د محبت د وجې نه دغه سیالۍ شروع شوي دي چې په فقیرانه ژوند باندې څوک راضي شي، خپل ژوند اسانه کړه، هغه هېڅکله د کافر مزدورۍ ته نه تیارېږي. تاسو ټول تاریخ د صحابهو راواړوئ، د قرون خیرې ثلاثه نیولې، د صحابهو دور، د تابعینو دور، د تبع تابعینو دور، دغونه د ائمه مجتهدینو دور. تاسو په دې ټولو قرونو کې راواخلئ، یو مسلمان راوښئ چې د کافرانو ملک ته د مزدورۍ لپاره تللی وي. دا اوس په نور ملکونه خو څه کوي چې افغانستان ته هم د پاکستان مزدوران لاړل، د امریکانو سره هلته کار کوي، ځکه چې ډالر دي کوي. وجه څه ده؟ د دنیا محبت دی، او دا د دنیا محبت د دنیا د محبت موږی ته ښه دی چې په کور کې ناست یې او مېړه ته زمزم کوې، کله د یو شي کنایه ورته کوې، کله د بل شي ورته وایي چې دا شی نشته او دا شی نشته، د فلانۍ سمې سیالي برابره نه شوه، د فلانۍ سمې سیالي برابره نه شوه. تاسو د جهاد په لار کې لوی رکاوټ یې. څوک چې فقیرانه ژوند نشي کولی، هغه د جهاد ژوند کله هم نشي کولی. څوک سختي نشي تېرولی په ژوند کې، هغه د جهاد ژوند کله هم نشي کولی. څوک چې په شهید باندې اوښکې تویوي، هغه د جهاد ژوند نشي کولی. څوک چې د دوهم واده نه ویرېږي، هغه د جهاد ژوند نشي کولی. ما په جده کې
د نجونو یوې مدرسې دعوت کړم بیان ته همدغسې د قادر شامې بیان ورکول او جهاد ته چندې ورکول 20 کاله مخکې خبر و زه ما ښځو ته وویل چې دا تاسو چې جهاد ته چندې کوئ دا ستاسو زموږ د جهاد په لار کې رکاوټ یې سوالونه یې راته راولېږل په هغه زه باندې چې ولې ما ویل د جهاد د ژوند د خصایصو نه دا دی چې په جهاد کې نارینه کمیږي ښځې زیاتېږي ځوانان شهیدانېږي د ځوانانو د شهیدانو په نتیجه کې به هم کونډې زیاتېږي او هم به پیغلې زیاتېږي ځوانان به کم وي چې ځوانان کم شول او ښځې زیاتې شولې د دې طبیعي حالت دا دی چې دغه کونډې یتیمان به سرپرستي غواړي په کورونو کې او بیا به یو سړی دوهم واده کوي یا به درېیم واده کوي چې ښځه ځان د مځکې ویلي چې زه مړه دوهم واده ته نه پرېږدم دغه ښځې موږ چېرته خارج ته صادرې کړو اکسپورټ یې کړو موږ په افغانستان کې حد اقل 2 میلیونه ښځې اوس که نارینه او نه زیاتې لرو ورشئ تاسو په پاکستان کې پوښتنه وکړئ چې 2 میلیونه ښځې که نارینه او نه زیاتې دي دا چې دا ښځه تعدد ونه مني دې ته راضي نه شي چې مړې بل واده وکړه د ښځې مسلک ته ولېږو قصابي کړو په امریکا باندې خرڅ کړو د فحشا په کورونو کې کېنوو دی چې د اسلامي ژوند رکاوټ یې کړ الله پاک چې کوم نظام جوړ کړی دی هغه خالق دی د نر او ښځې دی خالق دی د بشر دی د نر په طبیعت هم پوهېږي د ښځې په طبیعت هم پوهېږي د اسلامي ژوند په طبیعت هم پوهېږي هغې چې د دین جوړ کړی دی د ژوند او د انسان د غرایزو سره موافق جوړ کړی دی ته په دې باندې ناراضه یې په دې ژوند کې رکاوټ اچوې زه په ډاګه وایم څوک چې راته ښېرې کوي ښېرې دې راته وکړه څوک چې راباندې اعتراض کوي ټولو نارینهوو ته دعوت ورکوم چې دوهم درېیم ودونه وکړه او دا د ژوندانه ضرورت دی او اجتماعي مشکل د اسانه ټولو خلکو ته دعوت ورکوم چې مهرونه دې کم شي او په ژوند کې د اسانتیا راشي عجیبه دا ده چې فساد ارزانه دی او حلاله نکاح ګرانه ده دا چا ته د شر نظام دی چې جوړ کړی دی ستاسو د دیني مدارسو د استادانو د شاګردانو وظیفه ده چې په دې ټولنه کې تغییر راولي انقلاب راولي جاهلي عادتونه ختم کړئ جاهلي رواجونه ختم کړئ ناروا رواجونه ختم کړئ اسلامي تحول راولئ اسلامي معیشت شروع کړئ اسلامي ژوند جوړ کړئ په خپل کور کې د ژوند نمونه شئ چې په خپل کور کې د ژوند نمونه شئ وګرځئ خلکو ته چلنج ورکړئ تاسو یې چې دا په دوهم واده درېیم واده باندې ټوکې کوئ ملنډې کوئ ستاسو میډیا پرې غږېږي ستاسو ټلویزیون پرې غږېږي زه د درېیو ښځو چښتن یم دلته زه چلنج ورکوم د دې ستاسو میډیا ته ورشئ که چا ویلي دي چې دغه په درېیو ښځو کې عدالت ممکن نه دی زه تاوان ورکوم د دې درېیو ښځو نه ورشئ تاسو حیات وکړئ پوښتنه ترې وکړئ ولې اسلام بدناموي خلک د حرام مخالفت یې آزاد کړی دی حلال ازدواج باندې اعتراضونه کېږي زه زما تخصص اسلامي معلوماتو کې دعوت او عقیده ده زه په یونیورسټۍ کې په ډپارټمنټ د دعوت او عقیدې کې پروفیسر وم په دعوت کې د ښځو د دعوت یوه برخه زما د تخصص د ښځو مسایل دي ما په افغانستان په جهاد کې هم د ښځو د دعوت لپاره کار کړی او ما د هغو مدرسې جوړې کړي د علماو سره چې کوم رکاوټونه یې پیدا کول دو سره مې مناقشې کړي دي ښځه زموږ په دې ټولنه کې مظلومه ده یا به ښځه د کور بندیخانه تېروي یا به ښځه د کور د عفت نه وځي د غرب او د دیموکراسۍ د جمهوریت فحشا کې به رقاصت نه جوړېږي زموږ ښځې چې کومې دینداره دي هغه په کورونو کې بندیانې دي ظلم و ستم شپې تېروي او زموږ ښځې چې کومې بې پردې دي د هغو نه لانجه کې جوړې شوي دي خلک لوبې پرې کوي ښځو ته اسلامي ژوند برابرول د ښځو اسلامي حقوق په ټولنه کې ورکول دا زموږ د دعوت یوه برخه ده او متاسفانه ووایم چې غربیان چې کوم اعتراضونه په موږ باندې کوي ته یوه حده پورې په حق دي ځکه زموږ پښتانه په ښځو باندې ظلم کوي د ښځو حقوق نه ورکوي ښځو ته شرعي حقوق ورکول چې کوم اسلام ورکړی دی هغه حق سپارل او ښځه دغې حق ته رسول دا زموږ د میشانو د دعوت یوه برخه ده د الله نه شکر ګزار یم چې زموږ په دې محیط کې دغسې پیغلې پیدا شو چې هغه هم دینداره دي او هم دیني علم ورسره دی د ښځې د دیني علم نه محرومول دا چا کړی دی د دین په نر او ښځه باندې مساوي فرض دی که نه دی په ټولو احکامو چې نر مکلف دی ښځه هم مکلفه ده که نه ده مکلفه څنګه تکلیف اسلام په تکلیف کړی دی او تعلیم یې نه دی ورته اجازه ورکړې دا ممکنه ده چې تکلیف مساوي وي او نر ته یې د زده کولو لاره خلاصې وي ښځې ته نه وي اول ظلم چې په دې ښځه شوی دی دغه ظلم دی چې نن ملان ټول د نارینهو نه دي او په ښځو کې ملان او علما نشته د تاسو اول جیل یې اول جنریشن یې د دې نسل د دعوت چې الحمدلله اوس تاسو پیدا شولئ تاسو به په اسلامي امت کې د نوي تغییر او تجدید اوله صفحه وایه ستاسو نه مخکې زموږ په ښځو کې چې هغه شیخ الحدیث شیخ القرآن وي مفتیانې وي او فتوا ورکړه دا ښځې نه وي حضرت عمر رضی الله عنه جومات کې ودرېده ورته یې چې خلکو مهر او وخت هم د مشکل و مهرونه زیات شول مهرونه ډېر مه اخلئ
اعلان یې وکړ چې دومره مهر وکړئ نه به څوک مهر زیات نه اخلي. یوه ښځه په جومات کې ورته پورته شوه، ورته ویې ای امیر المؤمنین آیا تا دا آیت نه دی لوستی چې من اتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منهن شیئا؟ آیا ته نه پوهېږې چې قنطار په لغت عربي کې ډېر مال ته وایي، چې چېرته ډېر مهر ورکول ښځې ته جایز نه وای، نو الله ولې دلته لفظ قنطار استعمالوله؟ حضرت عمر وچ ودرېدله او په منبر یې اعلان وکړله چې اصابت امرأه وقت عمر. ښځې صحیح مسله وکړه، عمر غلط شوی دی. بله خبرې بېرته وکړه او بیا یې افسوس وکړله چې سبحان الله ټول خلک فقها شول غیر د عمر نه، ټولو خلکو علم زده کوي، عمر بې علمه پاتې شو. آیات راغلی دی په طلاق کې فلا تاخذوا منهن شیئا، یو قنطار مال هم ښځې ته ورکړی او بیا هم طلاق نه کړ نو هغه قنطار مال بېرته ماتې اخله. آیات راغلی دی په طلاق کې دا استدلال کوي په زیادت مهر کې دی نه، دا فقاهت ته وګوره چې دا دغه مرحلې د فقه توعیلو ته رسېدلي چې د طلاق د آیات نه په زیادت مهر کې استدلال کوي او حضرت عمر پړ کوي. ښځې د دې مقام نه مونږ رایستلی خو د تاسو اول تغییر یې هغه څه چې دا مدرسه جوړه کړې ده او دغه دروازه یې د دې افریدي قوم د ښځو دپاره خلاصه کړې ده، الله د هغوی ته جنتونه ورکړه. ټول هغه کسان د استادانو نه د خیر خلکو نه چې د دې مدرسې په تهداب ایښودلو کې شریک دي، هغه د دنیا او د آخرت اجر ورکړه. دا د یو خیر او د رحمت دروازه ده چې په دې قوم کې خلاصه شوې ده. د افیونو د پوډرو د شخصو په وطن کې د ښځو دیني مدرسه دا نوی تحول او انقلاب دی. دغه مدرسې به انشاءالله د دې قوم ټول امراض ورکوي، د قوم ټول عادات په علم سره د منځه درومي، او چې علم نه وي په جهل باندې اسلامي نظام نه جوړېږي او نه په جهل باندې سړی الله راضي کولی شي. که په جهل باندې الله راضي کېدلی، الله په دې خلکو دپاره پیغمبران نه رالېږل چې د عبادت لاره او د خپلې رضا لاره وروښیي. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. الله پاک ټولو مؤمنانو ته مثال د عبرت د فرعون په ښځه کې ویلی. د دنیا په تاریخ کې لوی طاغوت او لوی جابر د موسی علیه السلام فرعون تیر شوی دی. د موسی علیه السلام قصه چې په قرآن کې ډېره مکرره راځي، زه تر ډېره وخته په دې سر نه پوهېدلم چې د موسی او د فرعون قصه ولې الله تعالی په تکرار شرحه کوي. خو یوه قصه ده، یو ور به لکه د یوسف علیه السلام قصه په یوه صورت کې شروع کړې وه، یو ور به خلاصه وه، سر ته په قصه باندې پوه. د اولې سپارې نه راواخله د دېرشمې سپارې پورې هېڅ سپاره نشته چې په دې کې د موسی او د فرعون ذکر نه دی. ولې دا قصه ډېره زیات تکرار ذکر ده؟ وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې دا زیات تکرار د دې قصې په هر صورت کې په هر سپاره کې الله پاک امت د فرعون مقابلې ته تیاروي. الله پاک پوهېږي چې په ټول امت کې به فرعونان په هره زمانه کې راځي. د فرعون د مقابلې دپاره امت تیاروي الله پاک. د دې په خاطر باندې الله پاک د فرعون د موسی قصه تکرار کوي، او یو شی چې زیات تکراریږي د زیات تکرار نه مراد د هغې دا دی چې دا په ذهن کې راسخه شي او په زړه کې کښېني او په هغو باندې یقین او عمل پیدا شي، سلیقه ترنه جوړه شي. تکرار هدف دا دی. د موسی او د فرعون قصه مکرره ذکر ده. موږ نه پوهېدو چې موږ به هم د داسې یو فرعون مقابلې ته درېږو. ما د یو چا نه پوښتنه وکړه، ما ته په دې شک کوې چې بوش زموږ د زمانې فرعون دی؟ وایي چې نه، بوش د دې زمانې فرعون دی. ما په دې کې را سره قانع چې دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه ډېر جابر او ظالم دی. وایي چې نه، یقین مې دی چې دغونه زیات جابر. ځکه د فرعون د موسی نه چې کله موسی علیه السلام مدین ته راغی ورته ویې چې لا تخف نجوت من القوم الظالمین. شعیب علیه السلام ورته ویې چې ما ډارېږه ته د هغه نه خلاص شو، د ظالم قوم نه خلاص شول. د فرعون سلطه په مدین باندې نه وه چې په فلسطین کې وه، صرف د مصر په ساحه باندې وه. خو دغه فرعون چې دی په ټوله دنیا باندې مسلط دی. خپله بوش په خپل بیان کې دا وایي چې ما مجاهدینو ته تروریستانو ته په دنیا کې د پټي او د هجرت ځای پرې نه ښودل. حتی هغه کسان چې د فرعون مقابلې ته ودرېدل هغه په آزادو قبایلو کې د افریدو په قوم کې هم په ورونو وسېزل شول، د افریدو په لاس باندې وسېزل شول، ځکه چې د فرعون مخالفین د هجرت ځای پرې نه ښودله. دې فرعون مقابله دا د اهمو مجاهبونه ده چې نن ښځې د فرعون مقابله وکړه، او که نه شي کولی اقلا دومره خو ووایي چې دغه فرعون د زمانې د دې مقابله پکار ده. د الله د حکمتونو نه جار شم چې د هغې فرعون مقابلې ته موسی رالېږله. د موسی ته یې هارون ملګری کړی و، هغه هم پیغمبر و. موسی ته یې عصا وکړې وه چې په عصا باندې به کوم ځکه وویله، کوم ځکه به یې واچوله او ښامار به ترې جوړ شو، او چې بحر به یې وویله او دریا به ورته دوې ټوټې شو، چې تیږه به یې وویله چینې به ورته جاري کېدلې. او زموږ سره نه عصا شته، نه یې د بیضا شته، نه موسی شته او نه هارون.
او د داسې سخت فرعون مقابلې ته ولاړ وي چې په عالم د اسبابو کې غیر د الله نه هېڅوک د دا راویلی هم نشي چې موږ د تاسو مدد کوو. د دې فرعون مقابله الله په موږ مجاهدینو باندې په دې مظلوم مجاهدینو باندې کېښوده. د دې فرعون مقابلې ته مظلوم خلک انتخاب کړل او دا مثال الله پاک موږ ته د فرعون د قصې نه درس ویلی و. څه شی موږ ته درس شو چې د فرعون مقابله وکړو؟ د فرعون ښځه، د فرعون په مقابله کې د فرعون ښځه ودرېده. ښځه مېړه ته ډېره مظلومه وي او د مېړه په مقابله کې ډېره ضعیفه وي. مورال او معنویات هم د مېړه د مقابلې په مقابل کې ډېر ضعیف وي. امرأة فرعون د فرعون مقابلې ته ودرېدله. د د خدای نه منکره شوه او د الله په توحید باندې ګویا شوه. ده ونیوله ویله بې تعذیبوله یې چې د خپل دین نه وګرځه، خو دا به نه ګرځېدله. حتی په تفسیر کې راځي چې کله به فرعون د فرعون ښځه تعذیبوله نو هغو به خندل، دې به د جنت قصرونه لیدل او ویې به چې په الله مې قسم دی چې زه د جنت بنګلې وینم. او فرعون به ورته خندل چې دا پګله ده ګل، زه وهم لیونی شوې ده، زه وایم دا خوان دي. دا د سورې فرعون په مقابله کې او د همدې په خاطر دې دعا وکړه، دې دعا وکړه چې رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. دې فرعون ښځه ده، بس ساحرانو نه، بس ساحرانو نه چې په مقابله کې مړه شوي دي. اولینه ښځه د فرعون ښځه وه چې شهیده شوه د فرعون مقابلې ته. ولې الله د فرعون مقابلې ته د فرعون ښځه انتخابوله؟ سوال دا دی، ولې الله د فرعون مقابلې ته د فرعون ښځه انتخابوله؟ د دې په خاطر چې الله پاک خلقو ته د دې درس ورکړه چې ضعیفترین انسان د جابرترین او د متکبرترین او د قویترین انسان په مقابله کولی، لکه د فرعون ښځه چې د فرعون مقابله وکړه. او الله د دې شهید انعام دا ورکوي چې په جنت کې به الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره د آسیا امرأة فرعون نکاح د رسول صلی الله علیه وسلم سره کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې یوه بیبي مریم علیه السلام وي چې په دنیا کې مېړه نه دی کړی او بله بیبي بې آسیا امرأة د فرعون وي. الله په پاداش د دې کې چې دې د فرعون مقابله وکړي د رسول صلی الله علیه وسلم قرب په جنت کې ورکوي او هغه قدر چې دې غوښته به ورکوي. زه په سخت حالت کې کله چې د دې ځای نه په امریکایانو باندې خرڅ کړم او د پېښور نه یې کابل ته ورلېږلم او په سخت حالت د ډار او وحشت کې وو. نو په کابل کې چې کېناستم ما سوال وکړه چې یا ربه د فرعون کور ته دې راوستل ته د فرعون د ښځې ایمان راکړې. دا هسې مقام وه چې موږ په سوال کې د رب نه غوښته چې یا ربه د دې فرعون په مقابله کې ما ته د فرعون د ښځې ایمان راکړې. د فرعون د ښځې ایمان مثال دی د مؤمنانو دپاره، د جنتیانو دپاره او د مجاهدینو دپاره. د فرعون ښځه مثال د نمونه ده چې موږ د فرعون د ښځې ایمان د الله نه په سوال کې غواړو خدای چې د فرعون د ښځې ایمان راکړي چې د فرعون مقابله وکړو. او د الله نه شکرګزاره یم چې الله پاک د فرعون د ښځې نمونې زمونږ په امت کې په دغې وروسته پېړۍ کې زمونږ په امت کې د فرعون د ښځې نمونې د حفصې مدرسې په طالباتو کې پیدا کړې راته. او الله پاک د دې فرعون او د واړه فرعون د نورو فرعون مقابلې لپاره د حفصې د مدرسې حافظان او طالبات عالمانې نمونه وګرځولې چې د پاکستان ټولو بې غیرتو علما او بې غیرتو نارینهو ته چې د بې غیرتۍ شملې په سر ګرځوي هغوی ته د غیرت او د ایمان درس ورکړه. او په سرو منګلو او په سرو بنګړو سپینې لیچو په سرو وینو په سر جومات کې په سرو ګلونو قرباني شول. هره یوه د دې د فرعون د ښځې د قربانۍ نمونه شوه، هره یوه د دې عصر فدایي وه. ممکنه درس د انقلاب واخیست، ممکنه درس د صبر او د استقامت واخیست. خدای له شکرانه ادا کوو چې زموږ په امت کې داسې پېغلې پیدا شوې چې موږ د هغوی همت ته احساس د کمترۍ کوو. الله له شکرانه ادا کوو چې زموږ په امت کې داسې بېګناه معصومې پېغلې شهیدانې په جومات کې شهیدانې پیدا شوې چې زموږ مجاهدینو فدایانو ته نقش قدم وګرځي، د هغوی په نقش باندې د هغوی په انتقام باندې د طواغیتو د فرعونانو سره جنګ وکړو. نوم یې دې ژوندی وي، تاریخ یې ژوندی وي. هغه مور چې شودې ورکړي دي هغه دفاع وي، هغه پلار چې هغه روزلي دي هغه د شاد او خوشحاله د فخر سره ژوند وکړه.
آفرین په هغې ماحول، آفرین په هغې استاد، آفرین په هغې مدرسه، آفرین په هغې صبر استقامت چې د اسلام آباد په منځ کې د فرعون په کور کې د فرعون د ښځې د ایمان نقش قدم تازه کړ. د فرعون په کور کې د فرعون د ښځې تاریخ یې را تازه کړ. کله چې د دوی بمبارد ما په سترګو ولید، ما خو نور وسه نه درلودله چې څه وکړم. په پټه کې په یوه کور کې هسې محصور و بندي وم. یو کسټ مې په مرسیه کې ډک کړله. هغه کسټ هم خلکو سانسور کړه، بازار ته ووته سانسور شوی. هسې م غوښتل چې د حفصې جومات پیغلو شهیدانو ته خپل د اعتذار عذرخواهي وکړو، عذرخواهي وکړو چې زموږ د تورو د توپکو با موجودیت سره د مظلومې شهیدانې شوې. د هغوی وینو ته، د هغوی قبرونو ته موږ عذرنامه وړاندې کوو چې زموږ د بې غیرتۍ نه، د ځوانانو د بې غیرتۍ نه، د مجاهدینو د سستۍ نه هغوی په خالي لاس باندې بې دفاع شهیدانې شوې. خو دا وعده ورکوو، دوی ته وعده ورکوو، د دوی ملګرو ته وعده ورکوو، د دوی کورنیو پلرونو ته وعده ورکوو چې په موږ د آرام د بسترې ژوند حرام وي تر څو چې د دغسې پیغلو انتقام مو نه وي اخیستی. موږ به د دوی د سرو وینو او په وینو سور جومات باندې د بوش د سره قصر نه انتقام اخلو. قصر سفید به انشاءالله په سرو وینو باندې ورته رنګوو او د دې پیغلو دا وینې به په پاکستان کې د نوي انقلاب او د نوي پیغام آغاز وي. دا وینې دي چې نن په سوات کې جهاد شروع کړه. دا وینې دي چې نن په قبایلو کې د ځوانانو لښکرې روانې دي. دا وینې دي چې نن په هر ځای کې د امریکا مزدوران په هره ونه پورې لکه شادیان او شغلان تړلي دي. دا وینې دي چې نن د جهاد جذبه یې را شروع کړه. زه چې زه ترې نه متاثر یم او زه خفه په دې یم چې ما تلویزیون ته کتل چې په دوی باندې بمونه لوېدل. کاشکې زما خو ټوپک په لاس کې وای، کاشکې زما خو ټوپک په لاس کې وای. ما تلویزیون ته کتل چې په دوی بمونه راولېدل. ګاډي ورته ولاړ وو، بسونه ورته ولاړ وو او ورته وایي چې راځئ هر څوک چې کور ته ځي خپل ګاډي کې خپل کور باندې سپارو. جیل ته یې هم نه لږو، بندي کوو یې هم نه. او څه کسان چې ووتلې خو زیات تعداد کسان چې د 2000 په تعداد سره قرار د اطلاع زما معلومات 2000 پیغلې هلته شهیدانې شولې. د 2000 پیغلو وتل په وس کې پوره وو، کور ته تګ یې په وس کې پوره وه، تېښته یې په وس کې پوره وه، ټوپک ورسره نه وه، مقاومت یې نه شوی کولی، ګولۍ په لاس کې نه وه، ګرنیټ یې په لاس کې نه وه. صرف د دې په خاطر باندې هلته څه ورونو لاندې ودرېدلې چې نارینهو ته دغه درس ورکړه چې د ایمان مقابله په وینو باندې کېدی شي، د کفر مقابله په وینو باندې کېدی شي او وینې په اور باندې غالبې کېدلی شي. دا د پاکستان مفتیانو ته درس ورکوله، دا د پاکستان علماو ته درس ورکوله چې د دین په خاطر باندې د وینو نذرانه ورکړه. دا د هغه اصحاب حدود سورت بروج کې چې کومه قصه راغلې ده او په حدیث کې قصه راغلې هغه غلام چې د ایمان په جرم باندې ټول ورونو ته ور واچول شول او ټول په ورونو کې کباب شول. حتی اخرنۍ ښځه چې د خپل ماشوم سره یې ورته وراچوله په ماشوم ودرېدله او ماشوم یې ورته چیغه وکړه چې مورې مه وېرېږه واچوه ځان ورته چې ته په حق باندې دغو خلکو چې خپل ځانونه یې ورونو ته واچول دغو تاریخ یې د پاکستان په سستو مظلوم قوم کې را تازه کړه. الله خو غوښتل چې دا نمونې را تازه شي. د کربلا د واقعې نه په اسلامي تاریخ کې دومره غمناکه واقعه بس د حفصې د مدرسې نه ده تېره شوې. بس د عبدالله بن زبیر د واقعې نه چې د حجاج په مقابله کې جنګېدلی په مسجد الحرام کې او کعبه ورانه شوې. بس له هغې نه په جومات کې دومره کسان په ظلم سره نه دي شهیدان شوي لکه د حفصې په مدرسې په واقعه کې چې شهیدان شول. خو د پاکستان میډیا او د پاکستان لیکوالان د پاکستان خطیبانو خولې ګونګې دي چې دا خبره تازه کړه او حکومت کې نشر کړه ډارېږي پرې باندې. خیر دی که نارینه دا پیغام نشي رسولی الله پاک دې پیغام د پوره او سنجونکۍ پیدا کوي. که ځوانان د اسلام د ګټلو انتقام وانخلي الله به د دې انتقام دپاره د حفصې د نجونې مدرسې شاګردانې او د هغو ملګرې دا پیغام وچلوي، دا به مشن وچلوي او دا جذبه به وچلوي چې د جهاد دعوت، د شهادت دعوت، د قربانۍ دعوت د ښځو په صفوفو کې، د نجونو په صفوفو کې وچلوي او نشر یې کړي. موږ سره په زنانهو کې د فدایانو نمونه شته او چا چې خپل نمونه لیکلي دي موږ د هغو نمونه د فدایانو په لیست کې لیکلي دي. د دې په خاطر چې الله پاک د دوی دغه قرباني او اخلاص د الله په نزد قبوله کړه
کندوي چې د دې عمل صالح په نتیجه کې الله پاک متفات او کامیابي راولي. خو تر اوسه پورې مونږ هېڅ زنانه د فدایي عمل دپاره نه ده وړاندې کړې او نه ښځو فدایي عمل ته وړاندې شوي دي. دا چې میډیا تبلیغات کوي چې ښځې فدایي عمل وکړه دا دروغ دي، هسې بدنامي ایجادوي. مونږ تر اوسه پورې ځوانان دومره کم نه دي چې د جنکیو ته تر اوسه نوبت راورسېږي. مونږ 3000 ځوانان اوس فلحال د فدایانو په لیست کې ولاړ دي، تر اوسه نوبت نه دی ورته رارسېدلی تر څو چې ښځو ته نوبت ور ورسېږي. الحمدلله چې د ځوانانو د فدایانو قدرونه ورځ په ورځ زیاتېږي او د شهادت جذبه ورځ په ورځ قوي کېږي او انګریز او امریکا به د دې وطن همدغسې په ماتې باندې په شرم باندې وځي لکه د خیبر په تاریخي جنګ کې چې په شرم کې د دې قوم نه ووتل. خو د قربانۍ دعوت، د شهادت دعوت، د جذبې دعوت چلول ضرور دي. زه تعجب کوم چې څوک اوس په مړي باندې ژاړي. په داسې وخت کې چې هره ورځ موږ شهیدانو قافلې روانې دي او هر ځوان خپل سرونه په لاسو کې نیولي دي سنګر ته وردانګي، په داسې وخت کې چې څوک په مړي باندې ژاړي، دا د افسوس د تعجب خبره ده. موږ ټول امت مرګ ته تیار یو او دا ټول فوج د مجاهدینو نر او ښځې ټول د قربانۍ په کښتۍ کې روان یو. الله دې زموږ د قربانۍ نذرانه قبوله کړه. اسلامي دعوت باید پوره نشر شي. هر څوک د اسلام د فضایلو یوه برخه بیانوي، هر څوک د اسلام د فضایلو یوه برخه بیانوي او هر څوک د بزرګانو او د صحابهو حکایات ته بیانوي. تاسو ته نن ما د بزرګانو په حکایاتو کې په قدیمهو کې د فرعون د ښځې مقاومت قصه او په اوسنیو کې د حفصې مدرسې د قربانیو او شهادت درته یاد کړه. دا خطونه درسره په یاد وساتئ. الله دې ستاسو په درسونو کې ستاسو په همتونو کې برکت واچوي. پروردګار د تاسو وسیله کړه چې په نارینهو کې مړ غیرت را ژوندی کړي. د صلیبي جنګونو کې یو وخت د صلاح الدین ایوبي په وخت کې غازیانو شکست وخوړله. وې ښځې خپلې کوسۍ را پرې کړې او د جومات خطیب ته یې ولېږل او ورته یې وویل چې دا زما کوسۍ واخله په منبر باندې خلکو ته ور وښیه او ورته ووایي چې ځوانانو یا واخلې زما د کوسۍ نه د آس دپاره قیزه جوړه کوي او جهاد ته ور ودانګئ، دښمن ته ماتې ورکوئ او که دا نه شئ کولی واخلې د زما کوسۍ په خپلو ټنډو باندې راوځړوئ. د یوې خبرې په امت کې جذبه پیدا کړه او غیرت یې پیدا کړه او لښکرې د مجاهدینو دووري جوړې شولې. نو زه تاسو ته هم دا پیغام درکوم، په خپلو کورونو کې ووایئ چې پلاره وروره یا د ټوپک ماته راکړه او اجازه راته وکړه چې زه جهاد ته روان یم د انګریزانو مقابله وکړم، او که دا نه شي کولی دا اجازه نه راکوې خو دا د ټوپک ته واخله زما جهاد ته ولاړ شه ته وکړه چې ته هم نه ځې زه جهاد ته زه هم نه ځم. نو آخر خو د امریکایانو د انګریزانو د نجونو نه شرم په کار دی چې د امریکا او د انګریز جنکۍ پیغلې اوس د افغانستان په غرونو کې د تورو په غرونو په ځنګلو کې د موږ د ځوانانو سره توره په توره ټوپک په ټوپک جنګېږي او زموږ پیغلې که دا نه شي کولی اقلا تحریض علی القتال خو دې وکړه، خلک خو د جهاد و قتال ته تشویق کړه، بېغیرتانو ته خو د پیغور ورکړه، مېړه ته خو د مانع نه ګرځي، خپل مېړه خو د جهاد ته ولېږي، خپل زوی خو د جهاد ته ولېږي، خپل ورور خو د جهاد ته تیار کړه او که نور هېڅ نه شي کولی خپلو دعاګانو کې جهاد یادوئ، مجاهدینو ته دعا کوئ، د شپې په تهجد ته چې پاڅېږئ مجاهدینو ته دعا کوئ، هغه قیدیانو ته چې د زړونو په جیرونو کې په زنځیرونو باندې تړلي دي هغوی ته دعا کوئ، هغه شهیدانو ته چې وینې تویېږي چې الله زموږ قرباني قبوله کړه هغو ته دعا کوئ، دعا وکړئ چې الله پاک دې موږ تاسو دغه عمل د الله د رضا دپاره وګرځوي. خدایه دغه خبرې مې ریا او سمعه کې مدد کړی، الهي د سمعې دپاره مې نه دي کړي، پروردګاره د دین د دعوت دپاره مې کړي چې راته حجت وګرځوي په ما یې حجت مه ګرځوي پروردګار. خدای دا خبرې دې په زړونو کې سبب د عمل وګرځوي، سبب د تأثیر یې وګرځوي. خدای دا آغاز د نوي ژوند کې تغییر راولي په ژوند د مسلمانانو کې. الهي د اسلام جذبه زړونو کې پیدا کړي. خدای کوم زړونه چې د دنیا په درد باندې دردمن دي خدای دغه درد د دین درد وګرځوي، دغه زړونه د دین په درد باندې دردمن کې، د دین په غم باندې غمجن کې، د دنیا سوچ د آخرت په سوچ باندې بدل کې، د اسلام د عظمت شپې راولي پروردګاره، اسلامي خلافت قایم کې
پروردګار دې د صلیبیانو د لښکرې چې په اسلامي ملکونو باندې الغار کړی دی دا صلیبي جنګ ناکام کړي پروردګاره. په فلسطین کې چې زموږ د یهودانو په جینونو کې زموږ خویندې بندیانې پرتې دي، د اسیرانې پرتې دي د یهودانو په لاس کې، الهي رب العالمین د هغو ټولو مظلومو بندیانو د خلاصولو توفیق راکړي. وصلی الله علی محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.